هارون رشید د وخت بادشاه و، د وخت بادشاه حاکم دی، خپل دربار کې ناست دی، وینځه ورله زر زر راله ورته وایي په حکومت دله چا حمله وکړه باچا. هارون رشید زر راپاڅېدو، باچا په دې خپلې کرسۍ باندې ډېر زیات خفه کېږي او د هغې مثال د دې دور حکومتونه وګورئ نو. زر زر راپاڅېدو چې وکتل دنیا مخلوق راوتی دی او یو سړی په منځ کې روان دی، دا ټول خلک ولې استقبالیې ته ولاړ دي. هارون رشید چې وکتل عبدالله ابن مبارک رحمه الله را روان یو عالم دی، وینځي ته وایي کمکلې زما په حکومت باندې چا حمله نه ده کړې، دا خو عبدالله ابن مبارک رحمه الله را روان دی، خلک استقبالیې ته ولاړ دي. وینځم ډېر هوښیاره وینځه ورته وایي مړه نو بیا ستا به څه حکومتي، ستا به څه بادشاهي، اصلي بادشاه خو دا دی. نو هارون رشید هم ډېر هوښیار سړی و، ورته وایي موږ چې په خلکو باندې حکومت کوو د کوتک په زور باندې کوو، او دا خلک چې په خلکو باندې حکومت کوي نو د خلکو په زړونو باندې حکومت کوي، د خلکو په زړونو کې د خلکو ځای جوړ کړی دی، موږ خو هسې په زوره باندې په خلکو حکومت کوو.